د پاکستان اقتصاد وروستی سلګۍ حکومت یې څه ویلي؟ پاکستان ته د IMF تباه کوونکي شرطونه څه دي؟ او شهباز شریف تازه څه پریکړه کړې؟ جزئیات را سره په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ د هیواد جګپوړو امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ویلي چې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق څخه د پور ترلاسه کولو لپاره که غواړي هم نه باید د دې نړیوالې ادارې سخت شرایط ومني. پاکستان چې د اقتصادي بحران سره مخ دی دې پیسو ته سخت اړتیا لري. ښاغلي شریف په اسلام آباد کې په غونډه کې چې په مستقیمه توګه په تلویزیون کې خپرېده وویل د پیسو د نړیوال وجهي صندوق د معاملې لپاره باید که غواړو هم نه باید سخت شرایط یې ومنو. د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره تقریبا 3 میلیارډ ډالرو ته راټیټه شوې او په دې معنی چې یوازې د 3 اونیو لپاره پرې واردات کولی شي. د جنوبي اسیا دا هیواد له همدې کبله بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري چې د اقتصادي بحران چاره پرې وکړي. شهباز شریف په خپلو خبرو کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي او نور معلومات ورکړي وویل چې یو بل ملګری هیواد هم د IMF معاملې ته سترګې په لار دی چې د پاکستان سره مرسته وکړي. پاکستانی چارواکي نږدې یوه میاشت کېږي چې د IMF چارواکو سره د پالیسۍ کاري چوکاټ پورې اړوند موضوعاتو په هکله خبرې کوي او هیله لري چې د مامورینو په کچه موافقه به لاسلیک شي چې له مخې به نه یوازې پاکستان ته د دې نړیوالې ادارې لخوا پور ورکړل شي بلکې نور نړیوال پور ورکوونکي به هم پاکستان سره د نقدو پیسو ورکولو لپاره زړه ښه کاندي. د پاکستان حکومت د IMF څخه د پور ترلاسه کولو لپاره وار د مخه یو لړ اقدامات کړي دي. د اسعارو په بازار کې د ډالرو په نرخ د مرکزی بانک کنټرول ختمول، د سون موادو او برېښنا تعرفو پورته کول، د سبسایډیو څخه د حکومت ایستل او د عایدو ترلاسه کولو لپاره د مالیو ډیروالی هغه څه دي چې پاکستان د دې پور ترلاسه کولو لپاره کړي. خو پاکستانی چارواکي وایي IMF لا هم د اسلام آباد سره د برېښنا په برخه کې د حکومت په پور او د برېښنا د نرخ په ډیروالي غږیږي. که د پاکستان حکومت دا شرایط ومني ښایي اقتصاد به لا سوړ او انفلاسیون به ډیر شي چې د جنوري په میاشت کې 22.5% و. چین چې د پخوا راهیسې د پاکستان سره ملګرتیا لري په روانې اونۍ کې 100 میلیون ډالر دې هیواد ته ورکړي. د پاکستان د مالیې وزیر اسحاق ډار ویلي چې دا پیسې مرکزی بانک ته رسیدلې دي. څه موده مخکې د نړیوال وجهي صندوق او پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. پاکستان چې د نقدو پیسو د سخت کمښت سره مخامخ دی له دغه صندوق څخه 1.1 میلیارډ ډالر پور غواړي. د پاکستان د مالیې وزارت چارواکو په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ ځینې ناحل شوي موضوعات شته چې نور بحث ته اړتیا لري. د وزارت پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق پاکستان ته د ځینو لازمو اقداماتو یو لیست ورکړی او موافقې ته د رسیدو لپاره د وخت غوښتنه کړې. د پاکستان حکومت چې د نقدو پیسو د سخت کمښت سره مخ دی پلان لري په خپل ولس 120 میلیارډ پاکستاني کلدارې مالیه لوړه کړي تر څو دغه پور ترلاسه کړي. حکومتي چارواکي او د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا نوې مالیه به په پاکستان کې د شیانو نرخونه نور هم لوړ کړي او عام خلک به ډیر زیانمن شي. سره له دې چې د پاکستان حکومت ټینګار کوي د مالیاتو دا نوی پروګرام به په داسې بڼې پلی کړي چې بېوزله خلک پکې زیانمن نشي او د هیواد د اقتصاد د ژغورل کېدلو لپاره به یوازې په هغوی مالیه لوړه کړي چې د ورکړې وس یې ولري. خو اقتصادي کارپوهان وایي چې د پاکستان ولس به په راتلونکو ورځو کې وګوري چې د شیانو نرخونه لوړ شوي.